چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر ښایسته غلام راغلی چا اشرفی وړی او چا پونډونه وړه او چا څه وړه او چا څه یو بوډۍ ښځه هم په دغه مجلس کې روانه وه چا ورته وویل چې بوډۍ ته څه کوې وی داسې مې اورېدلي چې یو ډېر ښایسته غلام خرڅېږي او د هغې خرید لازم وی چې د الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او د هغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي وی ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ماشوړه غوندې ده راسه وی په آرام کښېنه واپس شه د تارونو په شوړو تا ته څوک غلام نه درکړي هغې ورته وی چې بچیه دا ما ته هم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ما ته هغه غلام نه راکوي خو دې ډله کې دې دپاره روانه یم چې قیامت کې زه هم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت دې اجتماع ته راځم چې حاجي صاحب مرحوم رحمه الله تعالی و تبارک ما ډېر د نږدې نه لیدلی او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو عامي سړی و خبره یې وکړه خو څه ډېره مزېداره خبره ما ته یې ویل چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسلې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته یې بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس یې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس یې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کې با بانا جوړیږي بانا که معامله په قیامت کې د عدل او د انصاف شروع شوه نو یو کس به جنت ته لاړ نشي ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړې یو مزدوري ورکړې شي قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا معنا چې یو نیکي دي کړي یو په لس یو په 200 یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معامله د کرم وای نو علا به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بځو او که معامله د عدل شروع شوه نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي 6 میاشتې نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله که تا پې
د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه اسې خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې هم بنګله اخیستی شي څه ټوغکی راغی په پاکستان ټوغکی پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو د ایمان مضبوطي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي د دنیا په تماشه چې څوک نازېږي دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده لا واحد نظام او واحد بازار د اولیاءو دی چې هغې له خزان نشته هغې له زوال نشته واحد نظام د اولیاءو د بزرګانو رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده دانا نه که په دنیا باندې غرض په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه که په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دي د هغې بازار همیشه ګرم زما عزیزانو قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیره زر القا کېدل سړي ته دا د وحی لغوي معنا بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کوو خبره بیا اوږدېږي وحی کې یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی ته وایي چې الله والو ته وقتاً فوقتاً په زړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسېد ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره ښایسته دی چې په سلو جنت وی نه ورکو د حورو باس کئ زما خپله ښځه داسې ده چې په لکو حورو یې نه ورکو نه جنت پکار دی او نه حورې پکار دي او نه غلمانان پکار یو ټکی غواړم کدی په وس کې وي خو را سره واده وکړه او کدی په وس کې نه نو په ارام کښېنه جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم وی څه خبره وی په خدای مین یم که خدای راته ځان ښی خو مسلمانېږم کنی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی ډکه سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه ستا ته وایم چې دته ځان وښایم نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته په زړه کې القا وشوه القا راته وشوه چې ووایه ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان ښیي امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي هغه ورته لیکلي راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست
چې لیکلي واغسته چې شپه راله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې اے خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه ښوده، زه خو دې سړي ته بې وعدې شو. ټوله شپه یې په جړا تېره کړه، دې سهار کې وله خوب ورغی. څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف، راځه یریږه ما. وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او واده پوره نه شوه. وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړه. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله ته کی. تاسو خیال راغی عزیزانو، مولانا تھانوی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی، ډېر لوی سړی. د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی، ورته وویل چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده، اسانه. څو ورځې پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېږده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېر یا به مې درته لیکلي پاس به پراته وي. تاسو خیال راغی؟ هسې وایم زمونږ د ملک عجیبه غوندې دی، داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وایي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانه. دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو، زه به تاسو پوهېږم. خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پا ځان ګڼم. زه نه مې د چانه علم زیات دی، نه نسبی شرافت لرم، نه اقتدار لرم، نه جایگیر لرم، نه دولت لرم، هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدینه تمام گناہونه مې درته معاف کړه. غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی و. اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي، دعا راته وکړه. نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله. ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وی او تا ته به څوک څه نه شي ویلی. نو دعاګانې مې دار چا اغستې. ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. د رحمان کله بادشاه کله فقیر، بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې، مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسي. نو زه خپله فقیر یم. دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي، غصه راشي چې دروغ مه وایي، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرامو تمیز وکئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه، هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلی دي، 3 تبلیغه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بيدینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ورسره نشي ویلی
پزړه کې ور سره قطع تعلق وکا مخې په کپن کې مګو. زه تاسو ته ایمانی ویم، زه خار کې اوسېږم او خار چې دی هغه توبه مې دي مرتبان دی، هر گند بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم، دا هغه سړي جنازې لازم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان نه جاڼه کړ، ځان نه جاڼه الګا پلانې مړ دې، پلانی خان مړ دې. ها زید او زیاد په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنا، نو چې پلانی خان اور یو بزرګانو بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری. ٹھیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری. دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي الته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری. زه چې مړ شم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې ځای دی. درک خپل کار کا مړی لا به ناراضي مرازه، واده لا به ناراضي مرازه، مړی ژوندی خو دې ته وایي. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانشي. که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده، نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونشي. مینه بم خدای د پاره کې، مړی بم خدای د پاره کې، ژوندی بم خدای د پاره کې. چاله بزیم د الله د پاره، چاله بنظم د الله د پاره. زما په دې خبره پوه شو؟ زیبم چاله د الله د پاره. زمونږ خار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ په ولاړ یو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپیک موت ور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره هلته تبارک الذی شروع کړی دا، څوک چې ګوره قرآن راغسه هلکه څه کوي دا څه کوي تبارک الذی. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وایي؟ تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی به هغه سړي په قبر څوکیدار ولاړي چې کوم سړی هره شپه وده کېږي او په خپله یې ولولي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په خپله یې ولولي او بیا وده شي. نو دا سړی چې مړ شي تر قیامته پورې به تبارک الذی د ده په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي نو دی به یې دفع کوي، لاندې به یې نه پرېږدي. په قبر ورته تبارک الذی ووایه که نه؟ ووایئ بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره. دا چاته خدای ویلي؟ چاته ویلي؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش، چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا، په خپل ذات مې دې قسم وي که تاویا کرتم د ده پاره بخنه وغواړې نو پرې به نه دما. اویا کړه پایت کرسی لوټې دم کو د مړي سپېږمو ته ور واچوه. د یو په قبر ولاړم خلقو آواز وکړو ویل ټول وایي چې دا ښه سړی هغه څوک و؟ د هغه کنزل به څه و؟ ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله، ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلي دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دي. دا الفاظ د هغه په قبر آواز وشو ویل ټول وایي چې دا ډېر ښه سړی و. زه پرې راپاڅېدم مال خبره واورئ خښ شو ویلې او مالوسې قبر پرانیزئ که دی په څلور بولي نه نو ما نه دا ګیره کلک لا پې ولاړ یې او دی لاندې په څلور بول
خر ته مو وایه چې دا ټول ښه سړی ښه سړی به هغه چاته وایي چې چا د ښه سړیتوب کارونه کوي په ژوند دی الله 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 دا توفیق چې چاله خدای ورکړي ایو بزرگ خدای ته وایي یا الله زماړه وچاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مو نه وي چې زما بنده زه دا یم نو آواز ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے بخپل ذات قسم که زما توفیق نوے نستا جبی با اللہ چنگویلے تا چی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ماں چا جبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدای پاک نہیں ورکڑے او سغم مردار شنو سیبا مونگا ویل چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ورتاو کے تاسو اشنغر کے دعا ورتاو کے چی خدای پاکی بیخ بنیادو باسی مونگ سکار دے مونگ رو را ما تا سوکراشی ہوئی دوارا تکویم لار لنڈاوا لار لنڈاوا مونگ زان باندے لا پوئی نہیں ہو چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لنڈاوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات خدا اول ماو بخی چی تاو بخی نو اہلیت دا دعا خودر کی پیداشی نو علبت بل تستا پاک کے دعا قبلی گی کہا چی تخپلا نہیں بخلے شوہ نو تب بل سو بخی خفترا خفت کہے کنت بیدار نظم عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئی خلق پجون زما دیاد زما ستر گولی دلی مانا دا قبر تپو سکو کی دا قبر معاملے ما پستر گولی دلی ما تا خوب آسے خوب گورے ما پستر گولی دلی پستر کو 300 کالا پس یو بزرگ پا قبر کی مالی دلے 300 کالا پس قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندی ور کشما دا شویکڑی خامتا کپانی دے او دمرا زلفی دی او سپینا گیرے دا سپین دیر او تور کم اگل کارانو تمیوے زما دا لاس اخپد آسی اونی سیز لاس وروڑما ما تا انکو کی ہوئی چی کہ دے پکڑ نہ لوے ویدہ مڑے دی اونی نیسی مال کنی وہ میں دیکھوا میرا ڈچوا ہے لاس میں ورننے اس پا دے مخ میں والا لاس والو زمون مخ سشید پا دے گیرہ میں والا لاس والو تابیل ریخم دی پا دے ویختو میں والا لاس والو تابیل ریخم دی کپن باندی میں ورطلا سوالو شوی کڑی خامتا تابویل اس چا دا دوبی نراوڑی دا او 315 کالے اوشو چی مر دے او دا ما چلی دلے دا دی ویشت کالے اوشو دا مالی دلی امر خلق زیارت کا پس لمرگا چی بازار وی پا مزار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلو نا بدی ہیر شی کدی اولی دو گلزار دا درویشان پارچا چی دا غضب لندہ کی خاقا خطا ندرومی گزار دا درویشا ورشی الپوریت پا سوات کے تپوسو کئی پا الپورائی کی دا الپوری حافظ صاحب یو خپل مرید نا خپشو او دا سی خپشو چی بالکل بر لمبا کے دا
ویل اور وهل سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اور لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما دا سیم لیدلی دي اتلس ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړ دا ما لیدو یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دا به کېږي هغې دا هیډ فونونه قبر کې کېښو او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هیډ فون غوږونو ته ولګولو مړی خخ کو خلک ته لاړل خو چې اینا د سوال جواب وخت راغی چا چې هیډ فون غوږ ته لګولی و د هغې په غوږ کې داسې اواز راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د ویستو کوشش یې کړی انګریزان ورته هلته ډېره نور الدین زنگی کیسه وګورئ د علماو نه تپوس وکړئ ورته ډېره ورسېدو پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغی وی راشئ دا یو دوه خبیثان دي وباسي مې درنه چې راغی سړي گرفتار کړه په تاخانه کې ورغی قدمین مبارکې د رسول الله ثبت کړه تاسو خیال راغی صرف دومره ده چې یو معامله د قال ده او یو معامله د حال ده مونږ په حال پوهیږو په قال لیکن په حال نه پوهیږو حال د پاره محنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړېږي وای گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی اہل دلو تا بنزدے کیگی نو علا با ملغل رکیگی چا اہل دلو تا نئی نزدے شوی ملغل رکیگی دیکھو گو رہی اہل دل بیاد سڑی اپریشن کئی مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ یو مریدو پہ کوارٹ کی ما تقریر کولو دشپے میں حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نم واغستو سارا غراغ زما خلے سب کڑا وی تا زما دا معشوقی نم بیگا غستے دے مال قصہ صدا ویلزپ لاہور کالج کے پرنسپلو دا مولانا مریدو خط میں ورو لے گلو چیز ملاقات تا درزم وی راتے جوابو کچھ آ جاؤ چی ورالم راتے وی چی زما عدد داو چی خبری بمی ڈیرے کولی خبری بمی سکول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما ته راغاړی وته نو هلکه داسې کې خدای به څه سوچ وکړو څه داسې کې داسې ما خیال دی یو لس ځله خو به یې کړي سوچ کړو اوس اولیاء اللهو کې کمال دائی چی کم قسم کمے سڑی کیوی نو داغے علاج دغا عادتو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سڑے براغے جی دا سے نسخراتا ہو خواہ چیزا پی جنت تلاش آگا تا بیو کتل حکیم چی دکی دا کمے دے کمے بے ورطاو خودو او ورطیل چی پدے قائم ہو سے منز سستی بوا دا منز بے ورطاو زکاة سستی بوا زکاة بے ورطاو نفل سستی بوا نفل بے ورطاو دا دغه عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبره ډېرې کو لګیا وې چې آ گئے جی صاحب وې یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے چپ وې کېنا لس ورځې تیرې پلسم ورځ حضرت سره زی اوزگارو پا خانقاہ کی وہ ذرا پاسے دم چی حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں آغا ورتدا سے کہتے ہیں میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے نکل جاؤ
اور مولانا تانوی چې چاته وي چې نکل جاو به ساري دی شي روان شي وی چې پیزار تر رسیدم راته وی چې جلدی کرو نکل جاؤ خانقاہ سے. دا ایمان بم پیدا کیا دے روجہ کے ماتے او خان را گئے وی جی روجے راتا ڈاکٹر ویلی چی منی سا مال والی ویل طبیعت میں کمزور ہے کی مال پاسا وینا جی مسئلے تا پس کو مال پاسا در پہ طبیعت تے کمزور ہے بس اچھت پاس ہوا بس سبا راغه ما ته وي تاسو زما ډیره دغه وکړه مال بیا نږدې را نشي مونږ څنګه یو غریب راغی جی روجه ماته کما داسې لړزیږي موزه رجوله دې چل جوړ کړي او غوټ سنداره مولوي صاحب روجه او جی ستاسو رنګم ښه نه دی ډېر خراب یې بیا به ونیسه خیر ده جمی کی بین کتر جمی دا بد زناور مر شو دا مردار شو بیا بد شو وہی ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ایمان امتحانی دے وقت غٹ و غریب در ترا گئے دے وقت استاد ایمان امتحان تاسو خیال رہا سوچ کو دے وقت دے ایمان امتحانی قاضی ابو یوسف تا بادشاہ آ گئے اور تل یا شیخ حلق غرق بادشاہ اس منگل چی بادشاہ اوہ ضیاء الحق چی مال راشی لکہ اسلام چگی ہوئی کر دومرت دروغ جنو بیمان پا دی لس کالا دا پاکستان پا تاریخ کی نہیں لیتا دومرت دروغ جن اسلام زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشین اب الاشپیتاس تقریر وارے اسمبلی میں والی ماتا کا زکا میں ماتا کا چی شریعت بل ورطا پروتو نی منظورو معلومی کی دا چی شریعت بل دا ایجاد ہو او کنو شریعت بل دا چا ایجاد ہو دا ایجاد ہو نو چی اسمبلی دی ماتا کا او اگے شریعت بل نو منظور کرے نو اس خل ملک ٹول ستا پلاس کے دے کر اس بستا ایمانو گرو چیتی منظورے کرنے میں ماں بدے خبروں پوئے گئی خدا خبر کا پوئے گئی ماما پتہ نہ لگی عزیزان قاضی ابو یوسف تا بادشاہوی حلق تو جامعت فی نہار رمضان دروجی پمیاش کے میں بی بی سر ہم بستری اکڑا غرق شو اغورتوی علیکا ان تسوم شہرین متتابعین دو میاشتے بپر لپسے روجینی سے علیک آمنا و صدقنا لارو آنور قاضیان ورتوی لا خطیبان ورتوی فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسئلہ خطانش میں ماما پدے کفارہ کے خود ترتیب دے اول تحریر در رقبے دے بیا دو میاشتے روجی دی بیا اطعام 60 مسکینہ دے نتا مریا زادولو نویلو دے منز نہ دے فتوہ ورکا قاضی ابو یوسف ورتوی چی ما ٹک فتوہ ورکا آخو بادشاہ دے زرگون مریون ور سردی کہ اس میں ورتویلے چی علیہ کا تحریر و رقبہ مریا آزاد کا
نو په دې ټوله روزه کې یو روزه نه نیواره ورځ به یو مړی آزادولی چې څه خوښه یې وه بیا نه بادشاه له داسې فتوا ورکړه چې د ملا ډوکې مات شي چې دی په اسلام کې بیا داسې ونه کړي مالدار له به داسې فتوا ورکوي مونږ داسې هم کړي دي مالدار ښځې له طلاق ورکړی دی 3 طلاقه 1 2 3 غریب 3 طلاق ورکي بیړه یې تباه ده حلاله به کوي حلاله پیژنئ بل سړی ته به نکاح کیږي او بیا طلاق کوي او لویه لانجه ده مالدار راغی جی کار دی شوی بس خان نه خدای بخیر داسې دایره یې چولې وی د دې ځای نوم دی دارالحرب وایي دارالحرب ښځه یې دلته ودرولې ده او هغې ته یې ویلي دي چې خدای ته کنځلې وکړه آی مرتده کړې ده چې آی مرتده کړې ده بیا یې د کرښې له نه ایستې ده نو ملحقه شو په دارالحرب پورې بیا یې راایستې ده او کلمه یې پې ویلې مسلمانه کړې ده او بیا بېګاله ورته نکاح تړلی او دا د علماو نه تپوس کوي چې کوم سړی ښځه مرتده شي او ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي هلته د حلالۍ ضرورت نه دا هیله یې ورته دلته جوړه کړې دلته مونږه وکې ده یو سړی ما ته راغی وی جی انکو کی ما ته وایي چې سمجھ بھی نہیں پائی منو تیرنو 1 2 3 کہہ دیتے ہیں البتہ تھا کم خراب سرکاری بزرگ تلاړو پدې پیښور کې نن بیان روغنه ورته وی پراټي غوندي دي روغنه پیژنې دلته څه کنه ها نن بیان نشلته روغنه سه پدې وړو کې وړي واغه کی کنه روغنه منس کې الوا لاندې باندې السلام علیکم کیا حال ہے جی خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے اور خیر ہے یو ورځ لاړو په بل ورځ بیا روغنه یوړي یار جی گل ہے ہاں فرماؤ بس سمجھ نہیں پائی تیرا نو کہہ دیتے کہ 1 2 3 نو ورته څه وایي وایي چې گل نو گول مگول رکسی ہے کسی نو کہہ نہیں کسی نو کہہ نہیں تے کل تو ذرا وات آمی تے حلوہ بھی ذرا نال لے آمی نا بچے نو شوق ہے کل وات آمی سبا چی بیار آگئے ورطوئی چی بیگال ورشا خزی تاوایا چی تنے منو قبول کی تو ہے آب وئی چی ہاں نو تو ورطوئی چی منی بھی تنو قبول کی تو ہے تا ما قبول اکڑے او زتا قبول کر وی نکاح بوشی او بس نور چاہتے وی غاگ مکاوا وافتا کی او ظلم دا سے زرازا مونگا مغلظ حتی تن کے حضاو جن غیرہ مسلک حنفی مونگ دننبئی پر روغنو او دالوائی پا دم رغندے الوا باندے مسلک حنفی و ایمانو نپری تاسو خیال راغی اوس قرآن وګورئ دا بزرگان کوئی چې د غریب او د سرمایدار عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویلی شي ولی ځکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان شي عبداللہ ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغے نو طبیعت قدرے کہ خم تراغے نو عبس و تولا اور ترا ماما پارام کے نے خدای دے رحم کئی او بگورائی دا قیامت پورزے او بگورائی دا قیامت پورزے چلوئے لوئے ڈلے بد چا جہنم تروانی وی عالم بزرگ
اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاورو لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاهانو تم چرې ټیټه خبره نه وکړي دا ځای چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دې نه ښه دوی به ماته بله ښکاره نه شي د دې لویه وجه دا وه چې بادشاهان به هم د ګریوان نه نیوه او چرې ورته ټیټه خبره نه وه تاسو خیال راغی دا جرأت په ځان کې پیدا کوئ افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد دا دی چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت دی چې په 40 کاله د پاکستان کې ما 40 منټ هم د پاکستان حکومت نه دی منلی نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم دا کوڅډب منبران دې سملو چې وګورئ ورشئ څوک به ګډې چرئ او څوک به ناست دي هغه ورځ یو ناست و سګرټ مونږ خو په ځان پوهیم نه شو بس لړی ملتان 50 لکه روپۍ والې وې ستاسو خېټې د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پر ورځ به ستاسو خېټې چرګان بار راغورځوي ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ما ته خو د خاورو تولې ډیوه نه او ستا په کور کې د جنریټرې لګېدلي په ما د لوډ شیډینګي لس ګنټې د را باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټرې لګېدلي ولې ته د کومې مور زوی والله چې تیکه تیکه د کومه پکوړی دې کېدم او غوښې د سپو ته واچوم که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه قیمه نه کړه او د دوی غوښې مې په سپو نه خوړې نو زه به د سړي زوی سپو ته به یې غوښې 2 کروڑه به مرداروم اله به د 8 کروڑه د سړي زامن کي کني والله کې د سړي زامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحبه د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړي نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه وځي او که خراب سړی په سپي کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دی دا زمونږ د لاس خدای هم پرېښی دی رسول هم پرېښی دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلقو قسم په خدای دی بادشاهان بستا په در کې د خاورو غوندې پراته دي د خاورو بادشاهي څه شی بادشاهان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په 1000 درمان ورنکمان آشنایی بدی په این و آن ورنکمان که یو ظلم دی زلفی پلاس کی وزی یو ویخت بدی پدرس جهان ورنکمان که یو ظلم لاستا پا بوسا برشی دانیامت بد جنت پا خوان ورنکمان سو نوینم ستاسترگی که خدای کاندی عزرائیل لبتر حقی زان ورنکمان معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی معشوقی د عاشقانو دین ایمان دی زبچال رخبل دین ایمان ورنکمان پر رحمان داستا د شونډو جام حرام دی سو د خپل وینو جام تاوان ورنکمان د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت صوبان نو کوي صوبان عاشق دے دے جناب محمد رسول اللہ ټول ورځ جناب رسول الله نلید نو په جړای ورسته رک
ماخامې چې ولیده نو بیا هم جړل. ورته وی صوبانه اوس خو دې ولیدم د الله بنده نو اوس ولې جاړې؟ ورته وی یا رسول الله په قیامت کې که زه جنت ته لاړم نو ته به چېرته په جنت کې په لویو مرتبو کې ناست یې. یا رسول الله داسې جنت به زه څه کم چې چېرته پکې تا نه وینم. جنت خبر ستا د لیدو کوم. قرآن راغی من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے پیغمبر صوبان ته ووایا چې په دنیا کې د چا سره مینه او په چا مین یې نو په جنت کې به هم د سره وې. دا عشق زما عزیزانو، عشق یو درد دی چې د چا پړه کې پیدا شي. ورشه ابو هريره نه دا درد تپوس وکړئ. 10 ورځې شوې وي، 10 ورځې روټۍ نه وخوړه. ابو هريره وګې و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټوله ورځ مې تمنا دا وي چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی. والله که نه مې د روټۍ پروا شته او نه د لوږې او نه د تندې او نه د ناستې او نه د ملاستې. شوق مې دا دی چې سترګو مې تا ته کتلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی. ابو هريره بلال نه اے بلالا سامل کې د خدای بنده چې کله زه جنت ته لاړ شم نو ستا د پڼو کشار مانه مخکې په جنت کې روان. ستا عشاق مونږ دغه یو سړی روټۍ به ورته تیاره را 3 ورځې پې روټۍ بند شوه د امتحان دپاره. 3 ورځې چې بند شوه نو لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال روټۍ یهودي 4 روټۍ ورکړې. د هغه سپی ورپسې غپا د یو روټۍ ور واچولو چې هغه وخوړه بلې بیا غپیا بلې ور واچولو چې هغه وخوړه بیا غپیا 4 واړه روټۍ ور واچولې بیا سپي غپل. ورته کور دې وران شه خو مالک دې 3 روټۍ راکړي وې دې واخوړې نو اوس ولې غاپې؟ سپي ورته کور ستا وران شه چې روټۍ مالک درکوله نو د هغې عبادت دې کولو او چې امتحان دپاره در باندې 3 ورځې روټۍ بند شه نو رالې د خدای دشمن په کوڅه کې دې سوال وکړو. زه د یهودي سپی یم که د لوږې مړ شم په دې دروازه کې والله که بلې دروازې ته لاړ شم. نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډپازټ او سیونګ اکاؤنټونه چې کومه کټوتي کېږي 7.5% سود چې کوم لګي هغې نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې په ایمان ووایئ چې خرې له بنارسی ور په سر کې نو خره ناوي کېږي. غول چې په سوچه پلیټ کې واچې حلوا تې جوړېږي نو په سود چې د زکات نامه کې دی دا حلالېږي. هغه د سود د زکات پیسې نن مونږ له په سیاسي رشوت کې راکړلی کېږي. د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات ممبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼاکو سټکوري کا ټولې دوی ووالي چا غریب له انا ورنه کړه. انا عزیزا والله العظیم زه چې په خبت پوهیم او ما دې خپل خدای ته څه ویلي دي نو چې ماښام مې ویلي سهار یا کار کړی او چې سهار یې ویلي ماښام مې په 40 کاله کې مې سر نه دی ټیټ کړی د دې غدارانو او د دې بېایمانانو او د دې اسلام د دشمنانو
دې د قرآن او د حدیث د دشمنانو په چې زما وځای لال زه به دوی ته سر ټیټ نه کم نه به یې ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی دی که دا ایمان تاسو کې نه و والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو و په ملک کې کنو دا درد به زړه کې پیدا کې چې یا الله تر هغې به په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړی تر هغې به منم هم نه نن اخبارونه تاسو هره ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دي اول به یو ته ټوکری ټوکری کېده اوس بل ته ټوکری ټوکری وای 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 ګیرو والا ګوره خفه نه شئ زما دا ګیره راشئ کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند کړه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې څه چل دی لاس درکې داسې مه لاس لاس درکې السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړ یې بس لاس غریب سړی لاس درکې السلام علیکم جوړ یې طبیعت یې ښه دی معتبر لاته جوړ یې تکړه یې ښه جوړ یې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا ځایونه هم ستړي شي په داسې چې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تې لري که د غلو ډېری دی که نه دی د غلو ډېری نه دی په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دوی سره دولت نه و دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ورسره نه و زامنو یې جامې خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامې تقسیم شي والله کانا ورسره وه حاجي صاحب چې وفات شو زامن یې په پردو خټو کوټو کې ناست انسانیت پکې څومره و شان یې څه مقام یې څه نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت خدای سره په رابطې او په تعلق کې دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلق انسانیت په دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث ته راجع شئ د نیکانو بزرګانو اولیاو همنشیني اختیار کړئ دعاګانې تیالئ خپله نیکان شئ هغه ورځ زمونږ جومات ته تبلیغ والا راغلي هغې اعلان وکړو چې اروڼو کښېنئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث به بیاني خلکو کېړی واغستې روان زه راپاڅېدم مالو درېږئ بند کوي دروازه چې څوک بار پرېږدي طالب منډه که دروازه یې بند کړه یې بند یې کړه کونټه یې ته مې لاس کړه مال هغه د یو قادیاني او د سني جګړه وه چې دا سني ډېر تنګ کړو که نه نو ټوپه یې کوزه کړه او د قادیاني لی په دې پوزه یو ډغره ورکړه ویل ته نه سمېږې الا بې ټکریتې ویل بې ډغرې ته نه سمېږې چې دا پوزه یې پې ماته کړه ویل اوس خو به پړې ویل بس نو مال تاسو نه سمېږې الا بې ټکریتې کونټه یې ته مې لاس مال کښېنئ دلته خبره واورئ اعلان وشو چې کښېنئ د پیغمبر حدیث بیانېږي د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو تی روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان وشو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وای زه وزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنې ته مزګار ما په دې خبرو پوهېږم